افغان ملي لوبډله د هندوستان په ګریټر نویډا لوبغالي کې د روانې مارچ میاشتې په 8 8 او 10 نیټه د ایرلینډ پر وړاندې 3 اوريزې نړیوال لوبې ترسره کړې چې افغانستان د 2-1 په توپیر ایرلینډ لوبډلې ته ماتې ورکړه. له دغه سیالۍ وروسته ملي لوبډله پرون مازدیګر هېواد ته راستنه شوه. ورپسې افغانستان کرکټ بورډ اداره کې په همدې تړاو جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. غونډه کې د ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان د دغه سترې بریا په اړه خپلو ټولو هیوادوالو او د کرکټ بورډ ادارې کارکوونکو ته مبارکي وړاندې کړه او ویې ویل ټول غویر ولس او اتلانو ته دغه ستره بریا مبارک وي او انشاءالله همدا ډول به د بریاو لړۍ دوام ولري. هغه دغه راز وویل د متحده عربي اماراتو روزنیز کمپ د لوبغاړو په روزنه کې ډېر اغېزناک رول درلود. دا د سیالۍ لوبډلې ته مو 2-1 ماتې ورکړه. د دې وروسته به کابل کې او همدارنګه په سویلي افریقا کې هم روزنیز کمپونه ترسره کړو او د ادارې د پلان سره سم به انشاءالله لوبډله ځلیږي. د یادولو وړ ده چې افغان لوبډلې د ایرلینډ پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې 3 اوريزه نړیوالې لوبې ترسره کړې چې لومړۍ او دویمه د افغان لوبډلې په بریا او وروستۍ هغه بیا له سوپر اور وروسته د ایرلینډ په بریا سره پای ته ورسېده.